تاسو چېرته داسې جیوجینې لیدلې ده چې د خپل مینې دپاره زه به وایم چې د خپل یار دپاره او د کم یار چې د هغې سره د 10 ورځو نصیب رابطه وه په 10 ورځو کې یو ځان له یو یار اشنا کو خو د هغې دپاره خپله مور خپله سکه مور په ډز باندې وشو چې کله هغه مور بیا جوبل وه نو په مرۍ ورته ګوتې کېښودې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید ده چې ښه به ملګرو څنګه چې خلک خبره کېره د خپو نه د خاورې وتښتېدې وایي که دا خبره دې واورېد او یا خبر شوې نو نن سره یو داسې ویډیو شیر کوم یقینا د ریاکشن ویډیو ده خو د یوسف جان په یوټیوب باندې ډېره زیاته وایرل وه. تاسو به کتلي د نن 15 ورځې وړاندې چې تقریبا د 14 کالو جنۍ راپاڅېده او د خپل یار سره د وتو په ټایم باندې په خپلې مور باندې ډزم وکړو او بیا هغه مور چې کله جوبل و زخمي و نو دا بیا هم د خپې نه رانیولې وه چې لور د کور نه مه وځه خو دا بیا هم لاړه او خپلې مور له بیا په مرۍ ګوتې کېښودې. دی دا شارټ کلیپس تاسو وګورئ. بچې دا مورکې تا سره مینه ډېره کوه تی خوښ هم وي که نه څه شی به یې دله کولو تیزار جامې چیړه هر څه دا کور کې دا مور ملګري که نه ستا ملګرې وه. ملګرو دا هغه شارټ کلیپس و کوم چې د یوسف جان په یوټیوب پیج باندې اویلیبل دی او ډېر زیاته د خفګان ویډیو هم وه چې یاره هغه پلار د دې چې کوم په چغو چغو به دې تاڼه کې جاړي. د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره هغه ظلمو ته هغه هلکانو ته هم خاص کر هغې ته په دغه ویډیو کې دغه چې کومه تاسو به کتلي دا هلک چې کوم ولاړ دی دا د جنۍ نه ډېر زیات لوی هم دی مشر هم دی او دله الله پاک دماغ هم ورکړي چې یاره زه یو کار کوم د دې انجام به سره وځي. دی خو بهرحال په خپل انوسټیګیشن کې او په خپل انټرویو کې دغه وایي چې یاره زه په دغه ټایم نه وم د جنۍ ما پسې د ځانه راووته نو دومره مور وجل دومره لوی مرګ کول دا ډېر زیات ګران کار دی او بیا د څه دپاره د پردي هلک دپاره یا د پردۍ جنۍ دپاره د خپله مور وجني. مثال خبره ده کوم چې ستا مثال په طور باندې که یو نه بل به شي بل خلک چې یاره ښځه که د یوه الله مکه مړه شي یا یو بل چلو شي نو دنیا ښځې دي خو دا مور پلار دا بیا نه راځي. نو کوشش کوئ هغه ملګرو ته هغه پیغلو ته چې کوم د 10 ورځو په یارۍ باندې او د میاشتې په یارۍ باندې صرف یا د کاله پورې د هغې دپاره خپله هغه مور قربان کړي چې کومې مور تر دې دمه د هغې سره دومره خواریانې کړي د خپل زوی سره د خپل لور سره د مور مینه خو بیا تاسو ته معلومه وي. نو ټولو ملګرو له خواسته چې یاره داسې چرته هم مه کوئ او دا څومره د رسوایي یو سبب جوړ شي چې یاره ستا معمولي غلطي ستا لکه دا ډز چې کله څوک کوي که نه دا د سیکنډونو په حساب دا مردکۍ د دې ټوفک او د تماچې نه وځي د سیکنډونو په حساب او کس چې بیا کله مړ شي ټوله سلسله چې زه وایم راټوله شي په نیمه ګنټه کې ستا قصه ټوله ختمه شي خو د نیمه ګنټې نه پس چې ستا څومره سفرې شروع شي څومره مشکلې سفرې یقین وکړه چې هغه به ته شمار هم نه کوې ته به سوچ هم ونه کوې تر مرګه پورې به بیا دا سلسلې رواني حد دا چې مړ به شي پکې خو د دې کیسونو کورټونو د دښمنیانو د نفرتونو د دې بې عزتیانو نه د دې نه علاوه به هېڅ تا ته میلاو نه شي صرف ستا د نیمې ګنټې کم دغه سرکل چې وي تا له به ریزلټ څه درکړي رسوایي بې عزتي تحصیل تاڼه جیل دشمني په زړه کې نفرتونه بس همدا به له درکړي نور د هېڅ نه شي درکولی. نو کوشش کوئ چې په معمولي خبرو باندې ډز مز دا څیزونه چې کوم دی پرېږدئ.